نن د حضرت عثمان صرف د مناقب و د شهادت بیان لما عزتمند ورونو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام ډیر نږدې صحابي کله چې الله د دعا او جهان او سردار مبارک له پیغمبري ورکو رسالت ورکو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل د نبوت او د خپل دین پرچار او دعوت شروع کړ نومبه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا د پیغمبر علیہ السلام نږدې مرګري رومبه اسلام په سمو کې د رسول الله مبارک باندې راوړ بیا حضرت عثمان دا د ابوبکر صدیق سره ډیر نږدې مرګري چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله ایمان او اسلام قبول کړ نو دا خپل مرګري حضرت عثمان کېنو او د حضرت عثمان دا حضرت ابوبکر صدیق د ایمان دعوت ورکړه چې زموږ هغه مرګري چې محمد نوم دی او د عبد المطلب نسې دی هغه الله پیغمبري ورکړل او د پیغمبر علیہ السلام ټول صفاتونه او ته ابوبکر صدیق ذکر کړل نو الله رب العالمین حضرت عثمان لا د ابوبکر صدیق په دعوت باندې او د په مهنت باندې اسلام ورنصیب کړ او په دعا او جهاد سردار مبارک باندې ایمان وروړو د اسلام بیعت وسره ډیر منو صحابه کې د حضرت عمر فاروق سے ډیر مخکې مسلمان شوی او بني مسلمانانو کې شامل دي خاندان د قریش او به خاندان سره تعلق ساتي د پلار نوم عفان او عثمان ابن عفان او د مور نوم ارواو دا مور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل سکت وروا د پیغمبر علیه السلام والد محترم عبد الله او یو وسره خور دا برغونی پیدا شوی د خپل مور نه عبد الله سره برغونی یو خور پیدا و ام حکیم دا غینو د عبد المطلب سے بلوروا وغد عبد الله خپل سکه خور و برغونی وسره پیدا و د رسول الله مبارک خپل سکه تروروا دغه ام حکیم لوروا اروا او دغه اروا د عفان په نکاح کې وا او دغه اروا د الله حضرت عثمان سے پیدا کړو نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرشتہ داري کې د پیغمبر علیه السلام د خپل سکه د ترور مسیح د ترور د نوزوی الله رب العالمین اسلام او نصیب کو او الله رب العالمین حضرت عثمان لا د اسلام ورو د مخ کې ډېر ښه اخلاق ورکړي په مکه مکرمه کې الله پاک دې د حیا یو نمونه ګرځولې و په خپل باندې فرمایي او ټول قریش دې خبرې کوي چې حضرت عثمان د اسلام ورو د مخ کې په خپل زمانه جاهلیت بجن کې نه چې د زنا بدعملي کړې ده او نه چې د شراب څښلې دي او نه چې د بت سجده لګولې ده دا چې کوم صحابه دي رسول الله مبارک مرګري دي یو مخکې اسلام نه کافرانو بت پرستي کوله مکه مکرمه خلک ټول بت پرستي بتانو ته سجدي لګولې بدعملي به کولې زنا په مکه مکرمه کې عام و شراب عام او جواری عام او دا ټول ګناهونه اسلام نور مسلمانی چا په جندنا اسلام لا قرآن مورا نازل شوی رسول الله مبارک د پیغمبري نو ملو اس دا خلق په جاهلیت کې پراتو نو دا یو وطن کې چې جاهلیت او جهالت وي ارسو پکې مبتلا او په جهالت کې او په جاهلیت کې هر قسمه بدعملي او هر ګناه عامي لیکن الله رب العالمین حضرت عثمان سے تمره حیادار پیدا کړو چې ایمان دردا خپل اسلام ورو پورې چې زمانه جاهلیت ګناهونه عامو بت پرستی عام و عیب نو خلق به فخر کو زنا عام و عیب نو خلق غیبانه فخر کو په زنا باندې وی بیا ما چې د بجر کې نه بدعملي کړی را نه په بجر کې چې د بت سجده لګولې را او نو په بجر کې چې د شراب څښلې دا خصوصیت الله رب العالمین
په مسلمانانو او صحابو کې دو کسان ورکړي یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له هغه فرمایي چې ما په زمانه جاهلیت کې د اسلام نه مخکې چاته بدګري نه کړې نه شراب څکلي او یو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ له چې نه د زمانه جاهلیت کې نه بدګري کړې او نه شراب څکلي نه بت تسجل کولې نو ابتداء الله رب العالمین ډېر حیادار او ډېر پاک پیدا کړو او چې بیا اسلام وروړو د اسلام ورور د حیا مذهب او د حیا دین دی مخکې نن پکې الله حیا خو دی و د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د حیا یو لوی نمونه وګرځیدل په مسلم شریف کې حدیث دی حضرت عائشہ صدیقہ مبارکه فرمایي د دوه جهان سردار مبارک یو ورځ د حضرت عثمان مبارک یو فرمایي چې یاره زړه د داسې انسان د حیا ولې ونکو چې دا کم انسان نه د الله فرشتي او ملائک حیا کوي فرشتو هم د حضرت عثمان سره د حیا کوله دومره الله د حیا ورکړو رسول الله مبارک هم د حیا کوله د دوه جهان سردار مبارک یو حدیث د ترمذی شریف کې شته او مشکات شریف کې مشترک یو صحابي رسول الله مبارک ابو ذر غفاری تقریبا دومره خطا نشي فرمایي یو باغ د مدینه منوره د انصار فهغه باغ کې موږ ناستو او رسول الله مبارک هم پکې ناستو او هغه باغ کې یو کوي د دوه جهان سردار مبارک د کوي په غاړه باندې ناستو او د خپل مبارک کې کوي ته ځوړندې کړی هغه باندې کې ګرمي و پکې وغیرہ خونو نو د ګرمۍ په موسم کې خلک د اوبو غاړې ته کېناستل اوس هم چې خلک د اوبو په خوا کې کېني اوبه یخې وي نو عموما هلته کې موسم یخ وي د دواړو جهانو سردار مبارک هم دغې باغ ته راغلو باغ کې سور هم د مزېدار یخ او یو کوي دی نو کوي کې دننه اوبه وي نو د کوي د خوا د انسان ودرېږي نو یخ بړاس ته راوچتېږي نو د دواړو جهانو سردار مبارک د کوي په غاړه تشریف فرما شو کېناست او د خپې مبارک یې د کوي د لاسه ځوړندې کړی وې او دا خپل پرتوګ او دا لاندې یې اوچت کړی و دا لاندې خپې دا سپینې چې ورته موږ ښکارو دلي دا دلي یې ښکارېدل دې ګلوپوړو پنسې یې پورته کړې وې یخه هوا پرې لګېده دې دوران کې د باغ دروازه وټکېده رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي څوک دی حضرت ابوبکر صدیق دی اجازت ورور کې ابوبکر صدیق صاحب را دن نشو چې را دن نشو پیغمبر علیہ السلام دغه رنګ ناس دی خپل حالت باندې څنګه ناس ته او بغرنګ ناس دی ابوبکر صدیق راغی سلام یې واچو او د کوی په غاړه رسول الله مبارک سره کې ناس دی چې څنګه د دوه جهانو سردار مبارک پیښ کړه کړی هغه کوی ته پیښ کړه کړی دې دوران کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دې باغ ته رادن نشو د دوه جهانو سردار مبارک بیا ومغرنګ ناس ته په خپل حالت باندې حضرت عمر سے چراغی هغه د دوه جهانو سردار مبارک باندې سلام واچو یو زیر وسردګي بغاړه باندې کېناست او هغه په تخبیخ کې تکړه دې دوران کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ راوي چراغ وسوق دي صحابه ودرج الله رسول حضرت عثمان دي عثمان راغي د دوه جهانو سردار مبارک سره نیخ کېناست او دا خپل پنسي او دا خپل لږ مبارک یې ښکته کوفي یې پټې کړې عثمان صاحب چراغی سلام یې واچو او مجلس کې کېناست لږ ساعت پس یو صحابي د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړ د الله رسوله مجلس کې تشریف فرماوي لږ مبارک مو چوپ کړی و حضرت ابوبکر صدیق راغی تاسو د خپل هیئت نه ونه خوځېدې خپې مبارک یې پټې نه کړې او نه رانیک شوې وه چې څنګه ناستې او مغه رنګې پاتې شوې او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی نو چې هغې رالل هم تاسو خپل هیئت بدل نه کړ نه کېناستې رانیک شوې نه مو خپې پټې کړې نه مو لمس ښکته کړ خو مخکې رنګې په خپل حالت برقرار پاتې شوې او چې کله حضرت عثمان را دننه شو د الله رسول تاسو رانیک شوې کېناستې دی او لږ
مبارک وخته کخبیر پټې کړې دا ولې د دوه جهانو سردار مبارک کو فرمایل وی حیا بن عثمان دا خبیر زکه پټې کړې د حضرت عثمان نه حیا راغله حضرت عثمان له الله داسې حیا ورکړې و دومره پاکامونی الله ورکړې و د دوه جهانو سردار مبارک هم داغه مخکې داغه د حیا کوله ولې هغه باندې د حیا د صفت ډېر غالي و د ابوبکر صدیق او د حضرت عمر براتګ رسول الله مبارک نخبه جامع سم کړې او نه خپل خپې پټې کړې لیکن چې حضرت عثمان سے براخکارا شو فورا د دوه جهان سردار مبارک کې ناشته او خپل لن او جامع برابر کړې او خپل خپې مبارک کې پټې کړې یا حضرت عثمان ډېر حیادار دی اسنه ما داسې حالت کې وویلي چې د ما خپې ښکاروي لن مبارک اوچت دی نو حضرت عثمان د حیا ورنشي واپس لاړ نشي باندې انسان چې حیاداري او یو مجلس تراشي او الته داسې بیکاره غوندې بېهوده کار شروع وي نو حیادار انسان هغه مجلس نه پاسې روان شي نو یا حضرت عثمان واپس نشي د دوه جهانو سردار مبارک د هغه د حیا دومره خیال ساته دومره الله پاک دې حیادار پیدا کړی بیا چې رسول الله مبارک باندې ایمان راوړ او مسلمان شو نو رسول الله مبارک یې ولور حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها مکه مکرمه کې دا حضرت خدیجه رضی الله عنها نه پیدا و او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوم نمبر لور مشر لور حضرت زینب و او دا دوم نمبر لور حضرت رقیہ و نو دا حضرت رقیہ رسول الله مبارک حضرت عثمان صاحب ته په نکاح باندې ورکړه د ترور وسیم دی خپل د خاندان سړی دی حیادارم دی او الله رب العالمین حضرت عثمان صاحب لا ډېر مال او دولت ورکړو ډېر سخي و مالدار او لوی تاجر او تجارت په کاوه د کپړې او د نور غلی د شام نو د یمن نه د دې لوی تجارت کو الله رب العالمین ورپاره کې ډېر حلال روزي ورکړو نو حضرت رقیہ او رسول الله مبارک په نکاح باندې ورکړه ولقريش خلقوا ظالمان رسول الله مبارك سرهم تكليفنا والرسول صحابات بالتكليفنا والرسول وحضرت عثمان سيد مخبل خاندان خلق تكليفنا والرسول شروع رل او دي اترو دير بدبخت و ظالم سنو دکلت خبر شو چې عثمان په ایمان وروړي مسلمان شوی دی نو دی په خپل باندې کلک کوتاړو او ډیر زیات په واخه او هغه ورته وی چې څو پورې د خپل دین نه پرې خو دی نو سپور دې د زیرونو نه نو په زیرونو به تړلو او وخت کوي خراب به نه ورکو ډیر ظلم او ډیر زیاتې به وسره کو نو چې حضرت عثمان سے دغه تکالیف نو ډیر تنگ شو برداشت نه بار شو نو رسول الله مبارک بعض صحابو ته په مکه مکرمه کې اذن کړو اختیار یې ورکړو د تاسو د مکې نه زه په خپل خوشي او هجرت کوي نو د مکې مکرمه نه دریاب نه پورې هغه د حبشي علاقه ولا افریقي او هغه د بادشاہ هغه ډیر عیسایي خپل باندې خو ډیر منصف او ډیر عادل انسان نیک سړی ظالم نو ظلم دی نه کو رسول الله مبارک صحابو ته وی نو مکه پر حاضر غواړي او هجرت کولی شي نو لاشه حبشي ته هجرت وکړي نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ډېر پریشان شو رسول الله مبارک لراغي او د پیغمبر علیه السلام ته اذن وغوښته او حبشي ته هجرت وکړو او ځان سره خپل بیبي د رسول الله مبارک لور حضرت رقیہ بوتله نو د هجرت یو رسول الله مبارک فرمایا وی مخبز مکه په دنیا کې د آدم علیه السلام نواله تر اوسه پورې چې یو سړی د خپل خاندان او د خپل ښځې او د بچو سره د خپل وطن نه هجرت کړی دی نو لومړنی حضرت ابراهیم علیه السلام هغه د خپلې بیبي او د خپل وراره لوط علیه السلام سره یو ځای د خپلې علاقې نه هجرت کړی شام ته تللی او د ابراهیم علیه السلام نه پس چې د مخبز مکه باندې یو مسلمان د دین د خاطر د پاره هجرت کړي او خپل وطن یې پرېښی د خپل ښځې او بچو سره هغه حضرت عثمان دی نو په دنیا کې د
رسول الله مبارک د وینا مطابق د آدم علیه السلام نواله تر د پیغمبر علیه السلام د زمانې پورې دویم نمبر وی مهاجرو د الله په لار کې هجرت کړی خپل بیبي ځان سره بوتلې وه او په خپله لار او حبشې ته منتقل شو باقي زندگی د ټوله په حبشه کې تیاره کړې ده چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک مدینې منورې ته هجرت وکړو مدینې شریفې ته راغی او هجرت د مدینې مبارک شروع شو ټول صحابه را منتقل شو حضرت عثمان صاحب خبر شو نبی حضرت عثمان صاحب د حبشې نه راغی ډایرکټ مدینې منورې ته او مدینې منورې ته هجرت وکړو نو په صحابو کې دته ذوالهجرتین هم ویل کېږي دوه هجرتونه یې کړي یو هجرت د مکې شریفې نه هغه حبشې ته کړی او دویم هجرت یې بیا د حبشې نه مدینې منورې ته وکړه او باقي زندګي بیا مدینه منوره کې تیاره کړې ده چې کله مدینې شریفې ته راغی نو د بدر په جهاد کې چې کله رسول الله مبارک د بدر جهاد دته د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په جهاد کې روان شو لیکن د دې بیبي حضرت رقیه دا بیماره و ناجوړه وه رسول الله مبارک لور ده نو چې بیماره و د دواړو جهانو سردار مبارک ته وویل ته په کلي باندې پاتې شه موږ سره مه ځه لیکن اول خو د بدر دا تک د جهاد دپاره نو تاسو به د بدر واقعه اورېدلي رسول الله مبارک چې د مدینې منورې نه ته نو په دې نیت باندې دوی د ابو سفیان لښکر د شام نه را روان و چې یاره موږ د ابو سفیان په دې قافله باندې به حمله وکړو او د هغې نه به کسان ګرفتار کړو یو څو کسان و 18 کسان نو هغې دپاره دومره د لوی لښکر ضرورت کو اخو بیا وروستو الله پاک یو نظام داسې برابر کړ چې هغه قافله د ابو سفیان بد شوه او د مکې شریفې نه د ابو جهل په مشرۍ کې لوی لښکر راغی او بیا جهاد د بدر وشو نو حضرت عثمان صاحب چې روانېده د رسول الله مبارک ایثار کړ چې ته موږ سره مه ځه یو خو وړه قافله د ابو سفیان لږ کسان دي دا موږ ملګري ډېر یو دیمه دا ده چې ورقیه بیماره ده او د هغې د تیماردارۍ او د مریض خدمت ته چتي د هغې د خدمت څوک نشته بچی نشته او وروڼه هم نشته زه پلار یم زه هم په سفر باندې یم مور خدیجې هم نشته یو خاوند دی او هغه دی نو که ته موږ سره په سفر د بدر باندې ځي نو هغه د مرض کې د بیمارۍ کې ده او بیمار خدمت ته حاجتمند دي د هغې د خدمت څوک نشته نو ته پاتې شه اتفاقي دور چې رسول الله مبارک او صحابه بدر ته لاړل او جهاد ته لاړل په دې دوران کې حضرت رقیه وفات هم شوه بیا حضرت عثمان صاحب د هغې جنازه وکړه رسول الله مبارک په کلي باندې نو او هغې دفن کړه چې رسول الله مبارک د بدر نه واپس راغی تپوس یې وکړو چې لور مې څنګه ده حضرت عثمان صاحب ورته ویل حضرت ستاسو د تګ نه پس هغه بیمارۍ کې وفات شوه او ما ونه جنازه و تدفین کړی دی رسول الله مبارک ته مخکې نه اندازه کېده نو ځکه یې دې ایثار کړ خو دې حکمن په بدر کې شامل دی رسول الله مبارک چې د بدر کوم مالي غنیمت ورته میلاو شو هغې مالي غنیمت کې رسول الله مبارک حضرت عثمان ته باقاعده حصه ورکړې وه ځکه حضرت عثمان د رسول الله مبارک په حکم پاتې شوی او په خپل جهاد ته تیار و روان و لیکن د دواړو جهادو سردار مبارک ایثار کړی بیا د هغې نه پس د احد په جهاد کې د رسول الله مبارک سره شریک و او هغې کې پیغمبر علیه السلام سره جهادونه کړي او چې کله د بیبي وفات شو حضرت رقیه د پیغمبر علیه السلام یو بله لور وه دریم نمبر لور وه ام کلثوم هغه لا واده شوې نه وه په کور باندې وه نو د دواړو جهادو سردار مبارک به ته هغه دویمه لور په نکاح باندې ورکړه چې دویمه لور یې ورته په نکاح ورکړه نو صحابو به حضرت عثمان ته ذوالنورین بیا ویل ذوالنورین ذو په عربۍ کې په معنا د صاحب راځي او نورین دا د نور تسنیه ده معنا یې دا ده ای د دوو نورونو صاحبه خاونده دوه نورونه د الله درکړي دي یو نور د رسول الله مبارک یوه نور د حضرت رقیه او دویم نور د پیغمبر علیه السلام دویمه لور ام کلثوم ده نو صحابه ورته ذوالنورین وي د دوو نورونو صاحب او خاوند حضرت عثمان او دا مرتبط په ټول کائنات کې الله حضرت عثمان له ورکړی دی چې د ده په نکاح کې د یو زمانې د یو لوی پیغمبر او د رسول ټول لوریانې په نکاح کې پاتې شوي دي دا په ټول کائنات کې د چا په نصیب هم نه ده رسېدلی دا صرف د حضرت عثمان
سے په نصیب باندې رسېدلی او عجیبه اتفاق دا و چې دا ام کلثوم د رسول الله مبارک دا دویمه لور دا هم بیا وفات شوې ده د پیغمبر علیه السلام په ژوند باندې په نهم کال د هجرت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله حج له ابوبکر صدیق صاحب ولېږه په خپل حج د لار نه نو په هغه کال باندې دا وفات شو ام کلثوم بیا رسول الله مبارک جنازه وکړه او په جنت البقیع کې دفن شوه نو بله لور د پیغمبر علیه السلام بیا پېغله نه وه پاتې حضرت زینب هم هغه هم واده شوې وه او حضرت فاطمه کشره لور هغه هم واده وه د علي صاحب په نکاح کې وه نو حضرت عثمان رسول الله مبارک راوغوسته ورته یې وویل ای عثمانه که چېرته زما بله لور هم وې که نه او یې په نکاح درکړې وې خو بله لور مې شته ده که وي هغه واده دي پېغله لور مې بله نشته زما عزتمندو دا ډېر لوی منقبت دی دا ولې الله ورکړو حضرت عثمان وایي دا منقبت الله ورنصیب کړو خو په هغه کې څه خپل کمال و هغه کمال د حضرت عثمان هغه د هغه حیا وه هغه د هغه پاکدامني وه هغه د رسول الله مبارک سره مینه او محبت او عشق او اسلام او د دین کلک تابعداري وه د پیغمبر علیه السلام والسلام کلکه ملګرتیا کړې وه او الله پاک ورته لویه سخا ورنصیب کړې وه په هره موقع کې د سخا کارنامې کړې وې د دواړو جهادو سردار مبارک یې ورځ د تبوک جهاد اعلان وکړ چې تبوک ته جهاد ته ځو او هغه وخت کې صحابه چې کوم جهاد ته تلل پیغمبر علیه السلام سره نو هغه چې کوم دشمن هغه ډېر زورور و د روم بادشاه او قیصر روم او هغه ډېر سوپر پاور لکه نن سبا دور کې چې امریکا یادېږي یا روس یادېږي دغه رنګې په هغه زمانه کې د روم یو ډېر لوی سلطنت و عیسایانو د روم دا بادشاه قیصر هم عیسایي نو دغه طرف ته رسول الله مبارک ټولو صحابه لږو او سفر هم ډېر زیات او غربت هم ډېر و نو د دواړو جهانو سردار مبارک د صحابو ده د جهاد دپاره ډېر ډېر تعاون اپیل وکړه چاندې دپاره چې جهاد ته ځو چې د چا څومره وس کېږي طاقت کېږي لږ تعاون وکړي ځکه ډېر صحابه داسې وو چې هغوی جهاد ته تیار وو خو هغوی سره د جهاد سامان نو توره ورسره نه وه اس ورسره نه اوښه ورسره نه وه لکه جهاد چې کې خو توره غواړي نیزه غواړي اس غواړي بلا مزل دی نو صحابه وو هغوی تیار وو جهاد ته خو اسباب نو سامان نو د دواړو جهادو سردار مبارک صحابو ته وویل که چا سره زیاتي ساماني هغه خپلې ملګري له ورکړي که چا سره پیسې وي راوړی چې په هغې باندې د جنګ دپاره وسله والو اسونه پرې والو حضرت عثمان صاحب په هغې کې ډېر لوی تعاون کړی و سل اوښان یې ډک د سامان راوړل او پیغمبر علیه السلام ته یې ودرول د الله رسوله دا سل اوښې او د غلې ډک و د خوراک سامان به و لکه جهاد کې چې مجاهدین بوځي د خوراک انتظام به ورکړي د الله رسوله دا سل اوښې د غلې ډکې د ما نه طرفه جهاد کې قبول کړه رسول الله مبارک وي نور تعاون وکړي حضرت عثمان صاحب نورې سل اوښې ډکې راوړل د الله رسوله دا نورې سل مې راوستې د دواړو جهادو سردار مبارک نور تعقیب ورکړ حضرت عثمان صاحب سل اوښې نورې راوستې 300 اوښې خوله لري زما عزتمندو 300 اوښې هغه د سامان او د خوراک او د غلې ډکې او د هغې نه علاوه نغدې پیسې یې راوړې پیسې یې داسې نه وې راوړې چې په لاس کې راوړې لوی په لمن کې اشرفې راغشتې وې اشرفې د سرو زرو روپۍ ته وایي د سرو زرو روپۍ او دا لمن یې ډکه کړې وه دا لستوڼو کې اچولې وې او د پیغمبر علیه السلام مخې ته یې راوړې په مسجد نبوي کې او هغه اشرفې د پیغمبر علیه السلام مخې ته وغورځولې لمن یې مو وڅنډله لستوڼې مو ته وڅنډل د الله رسول دا د الله په لار کې قبول کړه د دواړو جهانو سردار مبارک ډېر زیات خوشحاله شو صحابه وایي چې موږ دومره پیغمبر علیه السلام په مخ خوشحالي په ژوند کې نه ده لیدلې چې په دغه وخت کې څومره خوشحاله شو او دا پیسې به پیغمبر علیه السلام د لاس کې راغشتې دا اشرفې او داسې اوچتولې وې او داسې بې لوستلې او وی به بخ بخ خوشحاله او د عربۍ لفظ دی لکه موږ پښتانه وایي واه واه بخ بخ رسول الله مبارک او بیا به وی عثمان دپاره جنت واجب شو عثمان جنت وګټه او بیا عثمان ته وویل ای عثمانه نن نه پس چې ته څه کور غواړې کوه تا دپاره الله د جنت فیصله وکړه تا به الله جنت ته بوځي که ته هر څنګه عمل کې تا له مکمل اختیار دی دومره لوی منقبت او دومره لوی شان حضرت عثمان صاحب له الله ورکړی و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید شو
نو د حضرت عمر صاحب دا شهادت نه پس حضرت عمر صاحب په خپل ژوند باندې د شپږو کسانو شورا مقرر کړې وه. یو منبر حضرت عثمان، بل منبر حضرت علی، بل منبر حضرت زبیر، بل منبر حضرت طلحه، عبد الرحمن بن عوف او سعد بن ابي وقاص. دا شپږ صحابه حضرت عمر سے د دې کمیټې جوړ کړه او صحابه ته اعلان وکړ چې کله وفات شو نو دا شپږ کسان به مشوره وکړي او میټینګ وکړي او د شپږو کسانو چې بچا باندې سلا راغله هغه به زما د مرګ نه پس تاسو امیر او خلیفه یې. نو دا شپږو صحابه د حضرت عمر سے د شهادت نه پس شورا وکړه، میټینګ یې وکړ او د شپږو واړو صحابه حضرت عبدالرحمن ابن عوف له اختیار ورکړ چې بس موږ مشوره وکړه خو طالب اختیار درکړ چې ته کوم کې څوک امیر منتخب کړي نو بس ای باندې د موږ راځي. نو حضرت عبدالرحمن ابن عوف یو درې ورځې مهلت واغشته او صحابه سره پټې پټې مشورې وکړې او بیا راغی او د رسول الله مبارک په جومات کې اعلان وکړ چې ما د صحابه په مشاورت باندې او د شورا په مشاورت باندې حضرت عثمان صاحب د امارت او د خلافت اعلان کو. ټول صحابه اتفاقی طور حضرت عثمان سره په خلافت باندې بیعت وکړ. حضرت عثمان صاحب خلیفه شو او د دوه جهادو سردار مبارک د خلی مبارک د مخکې ډېرې پیشنګویې صحابه ته ملاو شوې وې. مخکې راته معلومه وه چې دغه ترتیب باندې به اول ابوبکر صدیق صاحب بادشاه وي، امیر به بیا به حضرت عمر بیا به حضرت عثمان صاحب وي. ځکه رسول الله مبارک په ژوند باندې داسې ارشادات فرمایلي، داسې خبرې کړې لکه رسول الله مبارک یې ورځ صحابو ته وفرمایل وي ما بېګا یو خوب ولیدو وی څه خوب دې ولید الله رسوله د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وفرمایل وی خوب مې داسې ولیدو چې یو نیک سړی دی او ابوبکر صدیق راغی او د هغې نیک سړي لمنې ونیوه. بیا یو بل دویم راغی حضرت عمر او چې عمر راغی نو هغه د ابوبکر صدیق لمنې نیوه او بیا د سات پس حضرت عثمان راغی، حضرت عثمان د عمر لمن ونیوه. داسې ناشته خوب وکړه. صحابه چې مجلس ختم شو د یو بل سره وی هلکه وي دا خو عجیبه خوب دی د پیغمبر علیه السلام وی دې نه خو صفا معلومېږي دا نیک سړی خو رسول الله مبارک خپل ځان یاد کړ او دا ابوبکر چې د ده لمن ونیوه د دې مطلب دا دی د رسول الله مبارک د وفات نه پس به ابوبکر صدیق خلیفه وي او عمر چې راغی بیا د ابوبکر لمن ونیوه نو دې مطلب دا دی چې د ابوبکر صدیق نه پس به عمر فاروق خلیفه د وخت دی او حضرت عثمان چې بیا د عمر لمن ونیوه د دې نه خو دا معلومېږي چې په درېیم نمبر به امیر المؤمنین د صحابو هغه به حضرت عثمان وي. وبقرنګې الله پاک وکړه اول امیر ابوبکر صدیق بیا حضرت عمر منتخب شو او درېیم نمبر باندې حضرت عثمان صاحب امیر شو. 12 کاله 12 ورځې کم حضرت عثمان صاحب خلافت کړی دی او د مسلمانانو مشري یې کړې ده. عمر صاحب چې کومه علاقه فتح کړې وه هغه علاقه یې کنټرول ساتله او د هغې نه علاوه ایران او د فارس علاقې دا د حضرت عثمان صاحب په دور کې بیا فتح شوي. د مصر نه اخوا د افریقي ممالک دا د حضرت عثمان صاحب په دور کې فتح شو. د روم علاقې چې هغه د ترکو پورې چې قسطنطینیه ورته وایي دا د حضرت عثمان صاحب په دور کې فتح شوې. نو د حضرت عثمان صاحب په دور کې چې عمر صاحب څومره علاقه باندې حکمراني کړې وه هغې په ډبل زیاته کړه. د افغانستان د کابل پورې او زموږ د پېښور د علاقې پورې د حضرت عثمان صاحب حکمراني را رسېدلې وه. دې طرف ته او د ازبکستان طرف ته کوم ماوراءالنهر نن سبا د ازبکستان او تاجکستان وایي دغې علاقې پورې او اخوا تر ترکي پورې او د قسطنطینیې پورې او افریقې پورې په دې ټول علاقه باندې یو شان د حضرت عثمان صاحب خلافت او بادشاهي وه. لیکن په آخره زمانه کې حضرت عثمان صاحب ته لږ بغاوت جوړ شو. بعد د مصر خلکو د حضرت عثمان صاحب نه بغاوت وکړه د حکمرانۍ نه او څه داسې خبرې بانې یې جوړې کړې چې راغل او د حضرت عثمان صاحب د کور نه ګیره واچوله او حضرت عثمان صاحب ته ویلي ته به بادشاهت پرېږدې ته به د خپل امارت پرېږدې او د خپل بادشاهي پرېږده. ابتدا یې داسې وشوه چې حضرت عثمان صاحب د رسول الله مبارک یو ګوتمه وه پیغمبر علیه السلام هغه په ګوته باندې اچولې وه او په هغې و پیغمبر علیه السلام مهر لګوه. هغه زمانه کې د مهر رواج و نو د ګوتمه وه صحابو جوړه کړې وه.
پاتېږه نو هغه ګوتمه به د مهر دپاره استعمالوله صحیح کې دې وواله او هغه به کاغذ باندې ولګوله د دواړو جهانو سردار مبارک وفات شو هغه مهر او هغه ګوتمه ابوبکر صدیق ته میلاو شوه لکه هغه بادشاه و نو بیا ابوبکر صدیق صاحب سره په ګوته باندې اچولې وه او د مهر په ځای یې استعمالوله او چې ابوبکر صدیق صاحب وفات شو نو حضرت عمر صاحب ته میلاو شوه او چې حضرت عمر صاحب شهید شو نو هغه مهر حضرت عثمان ته میلاو شو نو عثمان صاحب سره به هغه ګوتمه وه او هغه مهر به یې لګاو د یو ورځ مدینه منوره کې یو کوي د بیړې انیس ورته وایي د هغې په غاړه باندې ناست و د انسان چې خبرې کوي دا ګوتمې اچوي د بعضو خلکو عادت دي دا ګوتمه په دې ګوته کې تاووي کله یې وباسي بیا واچي دې ګوته کې تاووي نو حضرت عثمان صاحب لګیا و دا ګوتمې دې ګوته کې تاووله ناګهانه د لاس دې هغې کوي کې پرېوته چې کوي ته پرېوته ډېر زیات پریشان و دا خو د رسول الله مبارک د لاس نښه ده او دا خو ما ته په نمبر پاتې شوې ده د مشرانو نه نو هغه کوي دې هغه اوبه راووستې او کسان یې راوستل کوي یې مکمل راوځنځو دومره پورې راوځنځو چې د کوي نه لاندې خټې په بالټو او په مشکیزو باندې خټې ترې راووستې مکمل دا کوي یې راپاک کړ هغه ګوتمه حضرت عثمان صاحب ته میلاو نه شوه بس د هغې ګوتمې روکېدلي او د هغې نه پس د فتنو را شروع کېدلي وو حضرت عایشه صدیقه حضرت عثمان صاحب حضرت علي صاحب دا ټول صحابه هغه زمانه کې جنګي و حیات وو دا ټول پریشان وو د رسول الله مبارک دا ګوتمه الله غي وکړه چې دا غي وشوه اوس په وبا او فتنه به راځي او واقعتا همغه رنګې وشوه لومبنۍ فتنه شروع شوه د مصر نه او د مصر نه یو 200 باغیان راغلل او د حضرت عثمان صاحب د کور محاصره وکړه او حضرت عثمان نه مطالبه وکړه چې ته خپل حکمراني او بادشاهت پرېږده او ته دغه شه بل کس ته دا بادشاهي حواله کړه او دا پرېږده حضرت عثمان صاحب صحابه راغونډ کړل او دې کې ډېرې خبرې دي خو هغه مناسب دی چې اوس حکم ټیم هم کم دی او د صحابه په مشوره باندې حضرت عثمان صاحب هغه صحابو ته چې مشوره وکړه د هغه ویل زه خو بادشاهت پرېښودو ته تیار نه یم امارت نه پرېږدم رسول الله مبارک ماته په خپل جون فرمایلی دي چې عثمانه تا ته به الله پاک په آخر زمانه کې یو کمیس در په غاړه کوي خلق په د بیا په آخر وخت کې دا کمیس وباسي دا کمیس وباسه ای عثمانه ګورې دا کمیس ونه باسي دا وخت لږ ساتې ځان سره صحابو ته وی ما د رسول الله مبارک چې دا فرمایلی دي د کمیس مطلب دا امانت او خلافت چې آخر زمانه کې به دا امانه الله راکوي بیا خلق مانه په زور وباسي دا باغیان راغلي دي او مانه مطالبه کوي دا بادشاهت پرېږده حکمراني پرېږده ما د رسول الله مبارک فرمایلی دي دا کمیس په نو باسي نه به پرېږدي نو زه دا کمیس او دا خلافت پرېښودو ته تیار نه یم بیا ورته حضرت علي صاحب وفرمایل او نورو صحابو انصارو چې تاسو په ظلم کوي په دا باندې لږ وبم باندې کړی حضرت عثمان صاحب وبو پرېښودو ته به سکو ته به نه پرېښودو او د کور نه بار به نه پرېښودو ولس ورځې 17 دن ډېر وخت دا د حضرت عثمان د کور نه دې محاصره کړې وه نو علي صاحب او نور د مدینې انصار ولا راغلل حضرت ابو دا عائشه صدیقه او عبدالرحمن بن عوف او حضرت سعد بن ابي وقاص په دغه ورځو کې تلي هجله لکه د حج ورځې وي او حضرت عثمان صاحب دې باغیانو په کور کې ګیر کړو دې به هر کال حج ته حج نه پاتې شو لکه بغاوت ته جوړ شوی نو صحابه انصار ورته وویل چې ته د دوی دا غلطه مطالبه ده د دوی خلاف د جهاد اعلان وکړه اوس هغه کسان دي د جهاد اعلان وکړه دا به ټول په لاس ونیسو په لاس باندې څه وباسو دا غلط کسان دي لیکن حضرت عثمان صاحب هغه صحابه او انصار ته وویل چې نه مال حیا راځي دا د رسول الله مبارک وطن دی مدینه منوره ده او چې کوم باغیان راغلي دي نو دوی هم ځان د مسلمانانو لا اله الا الله کلمه وایي نو مال حیا راځي زه دا نه غواړم چې د رسول الله مبارک وطن او د پیغمبر علیه السلام کور هغه د یو مسلمان د لاسه د نور مسلمانانو په وینو باندې تکثر شي اوس د جهاد اعلان کوم مالا بالکل اشتراک جهاد راغلی جهاد اعلان کولی شم خو دلته به افراط تفریب جوړ شي قتل و غارت به جوړ شي وینې به تویږي د چا به تویږي د کریمګو انسان به تویږي او تویږي او مدینه منوره کې ټوله مدینه منوره د رسول د جانان وطن دی او دا کوڅې به د مسلمان په وینو باندې سرې شي نو دا ماته مناسب نه ښکاري خو به هغه تکلیف یې برداشت کوو اخره کې هغه باغیانو دومره ظلم او زیاتي وکړو چې د حضرت عثمان صاحب په کور
چې کوم ورځ باندې باورېدل په دیوال د پاسه نو حضرت عثمان صاحب سار راغی او د خپل کور د کوټې د پاسه ودرېده او اعلان یې وکړ او د صحابو نومونه یې واخیستل پلانکي ابو هریره هغه ته آواز وکړې پلانکي صحابي هغه ته آواز وکړې نو ټول صحابیان راغونډ کړل لکه دې غبار پرېښوده را باغیانو نو د کوټې د پاس نه ورته تقریر وکړ ای صحابو تاسو خو د پیغمبر علیه السلام ملګري یې که نه تاسو د یو څو تپوسونه کوم ماله جواب راکړې د ما دا خبر رښتیا دي که دروغ دي صحابو ورته ویې وایه حضرت څه وی رسول الله مبارک دا نو فرمایلي چې ای عثمانه آخر وخت کې به الله یو کمیز درغوندي خلک به درنه په زور وباسي خو ته به یې نه وباسي دې ما ته ویلو که نو ویلې ټولو صحابو ورته وی او بلکل دې راته ویلي وی ای صحابو تاسو نه تپوس کوم چې یو ورځ د احد په غر د پاسه رسول الله مبارک ولاړو او یو ورسره ابوبکر صدیق ولاړو او بل عمر ولاړو او بل دریم څلورم ورسره زوما دقه څلور کسانو او زلزله راغله او احد وخوځېده د پیغمبر علیه السلام دې احد ته خبره واچوله لکه یې وله ورکړه او ورته وایي اسکت یا احد ای احد وخوځېږه ودرېږه ته خبر نی تا باندې څوک ولاړ دي یو د باندې نبي ولاړ دی رسول د الله پاک خپل ځان یې یاد کړ دویم د باندې یو لوی صدیق ولاړ دی ابوبکر صدیق ته اشاره وکړه او دوه د باندې لوی شهیدان ولاړ دي یو حضرت عمر یاد کړو زه یاد کړم دا رسول الله مبارک نو فرمایلی صحابه ورته بالکل یې فرمایلی بیا صحابه ته وایي ای صحابه چې مدینې منورې ته مونږ رالو د مدینه منوره کې خواږې اوبه نه وي یو پیو د خواږو اوبو او هغه هم د یهودي په قبضه کې و او خلکو له به اوبه نه ورکولې او چې ورکولې به نو په ډېر ګران قیمت به یې خرڅولې نو رسول الله مبارک اعلان وکړ مسجد نبوي کې یاره څوک به داسې دي چې هغه جنت وګټي وي به د الله رسوله زه یم که نه وی جنت دا دی چې دا یهودي نه دا پی واخلي او صحابو ته دا اوبه وقف کړي نو وی لاړم یهودي نه مې پی واخېسته هغه مې خرڅوم نه یهودي نو د عثمان ورته وی نیم پی را باندې خرڅ کړه نو پی خو نیم نه خرڅېږي وی نیم مې در باندې خرڅ کړ طریقه به دی چې یو ورځ به ستا د اوبو نمبر یو ورځ به رابئ نو چې کومه ورځ د عثمان نمبر و عثمان صاحب اعلان وکړ د ما په ورځ باندې ټولو خلکو تفریح اجازت دې ورځې او ځان نه دې اوبه راوړئ نو صحابو ته وی دا دوی مې اغوښتي وو که مې نه چې د پیغمبر علیه السلام په خولې باندې وی او اغوښتي وو هغه نور نیم پی مې بیا څه موده پس یهودي بیا خرڅ کړ ټول پی یې واغوښته ټول پی یې وقف کړ اوسه پورې هغه پی په مدینه منوره کې شته اوسه پورې د خلک اوبه څښي اوسه پورې آباد دی نو صحابو ته وی دا مې کړي وو که نه وی او بلکل دې کړي وو وی دغه ظالمان ما باندې اوس دغه خپل پی اوبه هم نه پرېږدي چې اوس کوم د غلام لېږم نوکر لېږم چې وخت زما د هغه پي نه ما نه اوبه راوړه دې باغیانو به ورته هغه اوبه هم نه پرېښودې چې ونه مې راوړې واډولې او حضرت عثمان ته به نه پرېښودلې دومره ظلم یې کو وی دا تقریر یې وکړو صحابه ډېر پریشانه شو په ژړا شو ویې ژړل نو صحابه ورته وی ای امیر المؤمنین نو چې دومره تکلیف برداشت کې دا ټولې خبرې خو ستا رښتیا دي د جهاد اعلان وکړه چې دا باغیان ورته مدینې نه وشوو بیا صحابو ته هلته وویل نه د جهاد اعلان نه کوم د رسول الله مبارک وطن دی د ما د وجې به د مسلمانانو وینه په مدینه منوره کې توی شي نو نه کومه نو صحابه ورته وی دا خو ته په ځان ډېر تکلیف تېری کړه اوبه ته نه میلاوېږي د کور نه دې بار نه پرېږدي نو صحابو ته وویل وی مه خفه کېږئ وی تکلیف ډېر زر ختمېدو والا دی حضرت عثمان صاحب صائم الدهر ټول عمر به یې روژې وي روزانه به یې روژه وه روزانه او د شپې به یې تهجد کول تهجد کې به یې هره شپه یو د قرآن ختم کو دا د حضرت عثمان خصوصیت و لږ خوب به یې وکړو او بیا به تهجد کې په ټوله شپه کې د قرآن ختم کو نو د ورځې به یې روژه و د شپې به په تهجد کې د قرآن ختم کو نو صحابو ته یې وی مه خفه کېږئ وی ډېر لږ ټیم مې پاتې دی بېګا مې د دواړو جهانو سردار مبارک په خوب کې لیدلی او پیغمبر علیه السلام راته وفرمایل چې ای عثمانه مه خفه کېږه نن به موږ سره په جنت کې روژه ماتې ما نن روژه ده او بېګا ته خپل جانان ویلي چې روژه به موږ سره په جنت کې ماتې نو نن مې ځکه تاسو د اخري الوداعي تقریر وکړو تقریر صحابو ته وکړو د کوټې نه کوش لاندې لاړ او قرآن حکیم یې راواخېسته او په خپل کور کې قرآن حکیم ته ناست او تلاوت کوي نو باغیان ظالمان یو دو باغیانو یو محمد ابن ابي بکر د دوی مشر و ډېر بدبخته سړی و دا دوه باغیان یې ځان سره کړل د مصریان او په دیوال د شا طرف نه ور وړېدل په دروازه نه شو ورتې لکه دروازه کې حضرت حسن حضرت حسین حضرت
حضرت محمد ابن طلحه د درې صحابه دي د حضرت علي صاحب دو زامن دي او یو د حضرت طلحه صاحب زوی دی هغوی د خپل زامن چوکیدارۍ ته ودرولي چې په دروازه باندې څوک ورنشي نو دغه وخت کې د باغیانو غشي شروع کړل حضرت حسن حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په غشي ولګي زخمي شو پکې خو بیا د باغیان دا دوه کسان او محمد ابن ابي بکر دا وسره د ابوبکر صدیق صاحب زوی په دیوال ورولېدل او چې ورولېدل نو حضرت عثمان صاحب تلاوت ته ناستو نو دا محمد ابن ابي بکر ورغی او دا عثمان صاحب د دې ګیرې نه ونیو سپینه ګیرې وه غټه اوږده درنه ګیرې وه د حضرت عثمان صاحب او غټ وجود یې لوړ ډنګ مضبوط پر یې مخ باندې د چیچک یو څو دلي داغونو باقي تک سپین وجود یې تک سپینه ګیرې وه اوږده غټه او د دې ګیرې نه یې داسې ونیو د قرآن تلاوت یې کوو او هغه باغیانو ته نو داسې وخوځو که نه غوسې پرې کوله نو عثمان صاحب ورته ویې ای زوروره ډېر زورور یې که اوس دې پلار جمدي وي که نه نو چې تا سره به څه عمل کوو ابوبکر صدیق یې ورته یاد کړو نو په هغه باندې یا راله نو ګیرې ورله پرېښوده او هغه دوه مصریان چې ورسره وو ظالمان هغوی ته اشاره وکړه چې مړی کې نو هغه مصریانو حضرت عثمان صاحب په هغه خپل کټ کې د قرآن د تلاوت د پاسه په چاړه باندې په توره باندې صفحه کوثر یې ته کټ کړ وینې د قرآن حکیم باندې توی شوه پس یکفیکهم الله وهو السمیع العلیم د قرآن په دې آیت په دې ټکي باندې اوس هم قرآن حکیم هغه په ترکي کې په استانبول کې پروت دی د حضرت عثمان صاحب وینه یې پرته ده شهید یې کړ بچی یې نو په کور کې یو بیبي یې وه حضرت نایله هغې چغې جوړې کړې ای صحابو راشئ امیر المؤمنین یې دله شهید کې مړی کړ او هغه باغیانو چغې جوړې کړې د هغې اواز چا نه اورېده غریبه مړه چت ته وخته چت ته وخته چغې ووالې صحابو رامنډه کړې صحابه چې راتلل هغه ظالمانو حضرت عثمان صاحب شهید کړی و حضرت عثمان صاحب یې شهید کړ ډېر په بې دردۍ باندې په اتلسم تاریخ د ذوالحجې باندې سن 35 هجرې باندې 12 ورځې کم 12 کاله حضرت عثمان صاحب خلافت کړی دی نو دا نن 7 تاریخ تقریبا او 18 ذوالحجه د حضرت عثمان صاحب د شهادت ورځ ده بیا حضرت عثمان صاحب قبر ته رسکوت او جنازې ته هم نه پرېښودې ظالمانو په جنت البقیع کې دفن کولو ته هم نه پرېښود بیا حضرت علي صاحب هغه په شرط کېښوده هغه سره خلکو بیعت کو هغه ویل زه بادشاهي نه قبلوم بیعت نه قبلوم تر دې پورې چې تاسو حضرت عثمان صاحب جنازه نه پرېښې نو بیا د حضرت عثمان صاحب جنت البقیع کې هغه وخت پرېنښود جنت البقیع سره دیوال په دیوال د عثمان صاحب خپل جیداد او خپل ځمکه وه په هغې کې وله قبر وکړې باسه او صحابو په جنازه وکړه او هلته کې دفن کړ شهید مظلوم په صحابو کې ډېر په ظلم او په ډېر بې دردۍ باندې او ډېر په زیاتۍ سره حضرت عثمان صاحب شهید شوی دی ډېر زیات انتهایي ظلم او د حضرت عثمان صاحب شهادت او په امت باندې فتنې شروع کېدل دا سب و هغه ګوتمنه رسول الله مبارک ورکه شوه د حضرت عثمان صاحب شهادت غوندې لوی غم راغی او د عثمان صاحب د شهادت نه پس چې امت په ګډو وډو سره دی او فتنې شروع دي او دا ځای په ځای باندې قتل و غارت دی دا د حضرت عثمان صاحب د علماو صحابه وایي دا د هغې ظلم هغه اثر دی دا په امت باندې تر اخره پورې پروت دي نو ما عزتمندو دا زموږ هغه صحابه دي چې دوی موږ ته په دغه په یو لوی مجاهده باندې په تکلیفونو دا دین را رسولی دی دا سیرت مې صرف په دې بنیاد ذکر کړ چې موږ د صحابو یا شان معلوم شي نن سبا خلک راپاسي او په صحابو باندې اعتراضونه کوي لکي صحابي دا کړي دي لکي صحابي دا کړي دي قسم په ذات د خدای د ټولې دنیا مسلمانان چې راغون شي او د ټولې دنیا علما راغون کو طالبان او نیکان اولیاء راغون شي د یو صحابي د خپل خورې ته نه رسي حضرت حسن بصري لوی سړی دی هغه چا تپوس وکړو وی حضرت امیر معاویه صاحب افضل دی او عمر ابن عبدالعزیز افضل دی دغه عمر ابن عبدالعزیز ډېر نیک عادل بادشاه تېر شوی دی نو ډېر افضل دی حضرت امیر معاویه صاحب هغه داسې رنګ یې تک سور شو غوسه شو شاګرد ته وی عجیبه تپوس ته وکړو زوروره عجیبه تپوس ته وکړو دا ټوله دنیا کې عمر ابن عبدالعزیز په شان د خلک شي او دا ټوله دنیا خلک راغون شي نو د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه هغه اس چې په کوم اس باندې هغه رسول الله مبارک سره جهاد کړی دی دا ټولې دنیا انسانان چې د عمر ابن عبدالعزیز غوندې نیکان شي چې دا راغون کې د امیر معاویه د هغې اس د خپلو خاورو ته نه رسي کله امیر معاویه سره یادوي چې د کوم یو افضل دی د امیر معاویه چې په کوم اس ورلې کړې ده د هغې اس د خپلو خاورو ته نیکان خلک نه رسي نو دا خلک به راپاسي او په صحابه به طعنونه کوي صحابه داسې و صحابه
داسي وما يقول صحابه کرامو چې کوم د دین لپاره قرباني ورکړي دي او کوم مجاهدین دي کړي دي تر د قیامت پورې باندې هغه مثال سو پیش نکي الله رب العالمین دې دغه دین چې صحابه په تکلیفونو او مشقتونو را رسول دي موږ به صحیح او عمل کولو توفیق را نصیب کړي او دغه صحابه چې کوم تکالیف او کوم مشقتونه تیر کړي دي الله جنتونه الله ورکړي الله دې ور نور مراتب اوچت کړي او الله رب العالمین دې دغه صحابه او دغه نیکانو خلکو په نقش قدم باندې روان کړي سو بیماران په کور هسپتالونو کې الله ټول شفای کامله عاجله او نصیب کړي سو وفات شوي دي قربان الله بخره نصیب کړي نو دې کړي دا ګرانو کنه کې بلال هغه وفات شو غریب بیمارو ځان ځلمه له واړو بچی دی پاتې شو دعا وکړو چې الله کامل مغفرت نصیب کړي وارثان له الله صبر ورکړي اخرت سفر وت الله د راحت کړي قبر د مشکلات ور الله وسادي او چارباغ کې ساجد وفات شو او تکیا کور کې فاروق استاد مور وفات شو دې تم دعا کې چې الله رضی مغفرت کامل نصیب کړي وارثان له الله صبر ور نصیب کړي دغه ټول الله چې شکر مشران وفات دي ټول باقي او الله دې موږ په دین باندې لږ عمل نصیب کړي اخر خاتمه د موږ په ایمان کې اخر وخت دا کلمه نصیب کړي